چې د ده ګاونډ مزېدار وي، د ده ګاونډ ښکلي وي، دته په ګاونډ کې سکون او راحت وي. او دا هم حقیقت دی، دا چې چاته پته لګي چې د ده ګاونډ خشته او مزېدار دی، د ده ذهني سکون هغه په ځای باندې. او کم سړي ته چې دا پته وي چې ګاونډ مې خراب دی، ګاونډ زما د سور برابر نه دی، نو د ده دپاره بیا ډېره زیاته ګرانه وي. ته به وایې دا څنګه اسد جانه، نو دا داسې شل دی، دا موجوده وخت دی چې دا موجوده زندگی ډېره تیز رفتارۍ سره روانه ده. پخوا به د دې ګاونډیت وهابالدین صاحب ډېر یو شان و. اوس ګاونډګریت ختم شوی دی. هغې وجه دا ده چې زموږ دا خلک ټول بار توتي دي، نو په دې ښارونو کې او په دې لویو لویو ځایونو کې اوسي. نو تاسو هلته سوچ وکړئ، دا هغوی ته پته لګي چې دا کم خلک دې ښارونو کې اوسي، جوخ په د ده ګاونډي وي، دی به یې پېژني نه چې دی څوک دی. دا جوړ شوی ډول دا دغه. پخوا به زمونږ دا علاقې وي، ګاونډ څه کوي چې واپسې نور کورونه علاقه کې به سړی پېژندلی شو. اوس هم الحمدلله په دې کومو دا زموږ چې دا کومې قصبې دي او کلي دي، دې کې دا شی شته. ښاریه کې دا شی نشته. ښاریه کې دا پته نه لګي چې زما دا ګاونډي څوک دی، زما دا ګاونډي د کوم ځای دی. نو تاسو خو سوچ نه کړئ موږ سره دا پېښور نه چې دا میلمانه راشي یا د پېښور نه زموږ دا نو زر د شپې خطا وي، نو موږ ورته وي دا ولې؟ و یاره د ګاونډ هم پته نه لګي چې څوک دی په هغه کې، کور هم داسې خوش یې پرې. نو ګاونډ دا د الله رب العالمین صحیح طریقه باندې وي لوی نعمت دی، لوی نعمت. د دې نعمت هغه چاته پته لګي چې چا په خپل ګاونډ کې ښکلې زندګي تېره کړې وي، ښکلې ژوند یې تېر کړی وي، ښکلې د راحت زندګي تېره کړې وي، دته د ګاونډ هغه حیثیت او د ګاونډ هغه لوی مقام معلوم وي. او په کار هم دي وروڼو موږ ده یو خبره یاد ساتئ چې زمونږ ګاونډ دا اعلا وي، دا بهترین وي، دا ښکلي وي. د ګاونډي سره بهترینه زندګي تېروه، ځان نه لړم او مار مه جوړوه. نن لوی غضب زمونږ دا دی، ګاونډي د ګاونډي نه تنګ دی، او دا عظیمه ګناه ده، سخته ګناه ده. دا یاد ساتئ، دې نه خو موږ نن خبر نه یو. ته حدیث راواله، مشکات مبارک راواله، د قشان نور د احادیثو کتابونه راواله، تا ته به پته ولګي چې د ګاونډي څومره لوی حق دی. اوس خو موقع هم دا نه ده، ممکنه ده موږ په دې ګاونډیت باندې بیان مخکې هم کړی دی. وبکو بیا وپې وکړو د ګاونډي څومره حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی جبریل یو ځل راغی. اوس جبریل رالیږي څوک؟ فاروق جانه الله یې رالیږي. وما نتنزل الا بامر ربک. کنه یار ولې شپاړسمه سپاره ده یې راکړه، وما نتنزل الا بامر ربک. جبریل رسول الله مبارک ورته یو ځل وی ته جبریله ولې نه راځې؟ وی وما تتنزل الا بامر ربک. وی زه نشم راتلی سوا د الله د حکم نه، چې الله حکم وکړي چې لاړ شه نو زه ځم. نو جبریل داسې نه راځي، جبریل چې راځي نو دا به د الله په حکم راځي. وی یو ځل جبریل ماله راغی، نو یې ماته لګیا د ګاونډي دا حق دی، 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 د ګاونډي دا حق دی. وی دا حقوق بیانول بیانول بیانول. قسم په خدای د مشکات مبارک حدیث راوسته شوی دی که نه؟ وی زه ویرېدم اصلي چې ګاونډي را سره په میراث کې شریک دي. میراث کې خلک څوک شریک کوي؟ بلډ ریلیټډ. څه شي؟ بلډ ریلیټډ خلک، هغه چې چا سره خوني رشتې وي، لکه ورور، خور، زوی، لوره، دا بلډ ریلیټډ رشتې دي. دوی له به خپل هغه د وراثت هغه د دې نه علاوه به چاله نه ورکوي چې ستا کوم بلډ ریلیټډ خلک دي، دوی له به خپل د وراثت هغه کم حق دی هغه به ورکوي. نو ما ته وګوره، وی دومره رسول الله مبارک وی جبریل ته تاکید کو وی ما وی چې چرته را سره په میراث کې شریک نه کی. موږ نن ګاونډي رانه تنګ، موږ نن ګاونډي هغه په اور کې ایثار دی. دا یقینو که دا راته زه یقیني خبره کوم، د ګاونډي هېڅ حق ممکن نشته. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی والله لا یؤمنو. چې دا خبرې واورېدې نو دویم نمبر حدیث نوم په دې مشکات کې د فاروق جانه تاسو ته به تېر شوي یا به راته ووایي، وی والله لا یؤمنو. وی قسم په خدای مؤمن نه دی، قسم په خدای مؤمن نه دی. رسول الله سره قسم خوري. په دریم ځل بیا رسول الله مبارک وی قسم د مؤمن نه دی
چې دا قسم خوري رسول الله مبارک صحابه ته ای د الله رسول دا څوک وای چې د کم انسان نه گاونډي تنگ دی دا مؤمن نه دی دا مسلمان په حقیقت کې نه دی چې د ایمان او د اسلام کمی تقاضی دي دی پاغي باندې برابر نه نو زما عزتمن درلو د گاونډي لوی شان دی لوی مقام دی نو د دې د وجه رسول الله مبارک وایي چې کم انسان ته خشته گاونډي میلو شو دی په دنیا کې د ټولو نه خوش قسمت ترین انسان دی